د نن ورځې مهم تازه وروستي خبرونه. درنو لیدونکو په خیر راغلی او ستړي مه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو په تازه پیښو خبر شئ. هرات کې یوې چاودنې 34 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هرات روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې یوې چاودنې 15 تنه وژلي او 29 نور یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چاودېدونکي توکي د لوبو په میدان کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال چې ځوانانو لوبه کوله چاودنه ورباندې شوې ده. روژه نن په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ اعلان شوه. باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د سترې محکمې د اعلان په اساس خبر ورکړی دی چې نن د وري 14مه د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې سره برابره ده. اژانس د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خبرپاڼې په اساس زیاتوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې به په دولتي ادارو کې رسمي کار د سهار په 8 بجو پیلیږي او د ماسپښین تر 1 بجې پورې به دوام کوي. ترکیه د ترکیې په تاریخي جومات آیا صوفیه کې 88 کاله وروسته د لومړي ځل لپاره د تراویح لمونځ ادا شو. آیا صوفیه د قسطنطنیه له فتح کولو وروسته ډیره موده د مسلمانانو عبادت ځای و، خو کله چې د عثماني خلافت ړنګ شو نو له هغه وروسته دا جومات بند او موزیم ترې جوړ شو. ننګرهار کې د تیر نظام د ملي اردو منصوبینو ته د 3 میاشتو معاشونه ورکړل شول. د معلوماتو له مخې د طالبانو 201 خالد بن ولید قل اردو اړوند ټولې لیواګانو او جزو تامونو کې د تیر نظام هر منصوبدار ته د 3 میاشتو معاشونه اجرا شول. زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال باجوه سره پر افغانستان خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې خلیلزاد په اسلام آباد امنیتي فورم ناسته کې د ګډون په موخه اسلام آباد ته تللی دی. او د پای خبر همدا چې د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستیال ذبیح الله مجاهد د بلخ د لرغونو سیمو او تاریخي ابداتو ترڅنګ د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار سلطان العلماء د مدرسې څخه لیدنه وکړه. نوموړي په دغه لیدنه کې د لرغونو او تاریخي ابداتو پر بیا رغونو او اعادتي کولو ټینګار کړی دی. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د نورو ویډیوګانو لپاره مو سول افغان چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا چې راځم ښه وخت ولرئ.